چې ګل دې راکه په خندا شوې زه دې له ګله په خندا خوشحاله یمه. ګل د مینه نښه ده. نو چې په دنیا کې څوک چا سره مینه کوي یا د مینې اظهار کوي یو بل ته ګلونه ډالۍ کوي. نن د ګلونو د ډالۍ ورځ ده. ګل مې په لاس کې مړاوي کېږي پردی وطن ده د چا مخ ته ونیسمه خو زه به خپل ګلونه مړاوېدو ته نه پرېږدمه. دا ګلونه مې راوړي دي او دا چې چاته یې ډالۍ کوم له ما سره اوسئ. دا جونګړه خو وینئ دا د مینې جونګړه ده. دلته مینان راځي کیني یو نیم د لارې مزلې ویلي ستړي ستومانه راځي دمه جای دی. سلامونه، زه وږمه صبا عامر نن د ګلونو سره راغلی یم. دا ګلونه زما د هغه مینوالو ګرانو دوستانو ته ډالۍ ده څوک چې زما فیسبوک ګوري، زما انستاګرام او زما یوټیوب چینل هغه سبسکرایب کوي او ګوري. دا ګلونه هغوی ته ډالۍ ده او همدارنګه زه د هغه مینوالو نه مننه کوم په خصوص چې ماته مفیدې او فایدهمنې مشورې راکوي. زه په پام کې لرم چې د ریپورټونو ترڅنګ د ادبي دنیا نه هم کوم کارونه چې ما کړي دي هغه هم وخت په وخت د یوټیوب له لارې تاسو ته وړاندې کړم. په دې وخت کې د درویش دراني صاحب دغه شعر را یاد شو: که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي. راځئ چې یو بل ته لاس ورکو. زه تاسو سره مینه کوم، تاسې ما سره مینه وکئ. دنیا په مینه باندې آباده ده. زه که بریالی کېږم د تاسو د همکارۍ د تاسو د لاسنیوي په نوم باندې زه هم کامیابېږم، که نه زه هېڅ هم نه یم. زه چې هر څه یم هر مقام ته رسېږم همدا تاسې به ما رسوئ. زه تاسو سره مینه کوم، تاسې ما سره مینه وکئ. د یو لاس نه آواز نه جګېږي، چې دوه لاسونه سره یو ځای شي آواز جوړېږي او دنیا خبروي. نور نو ماته اجازه راکئ. خدای وکړي چې دا ښایسته ګلونه تاسو ته در رسېدلي وي او دا زما وړه ډالۍ تاسو په ډېره باندې ومنئ. ستاسو ژوند د ګلورین اوسیږي. خوشحاله اوسئ. له دې نه مننه کوم چې ما سره مو تر اوسه پورې مینه کړې ده. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکئ. خوشحاله اوسئ. د ځان خیال ساتئ.